منه سلام ضعیف د طالبانو له ډیرو حقایقو پرده پورته کړې او پاکستان یې رټلی. د طالبانو د تیرې دورې ډیپلوماټ او پاکستان کې د دوی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په خپلو تازه څرګندونو کې پر طالبانو انتقاد هم کړی او د نجونو د زده کړو په هکله یې هم خبرګون ښودلی. ضعیف وویل چې طالبان په اوسنۍ ډیپلوماسۍ کې بریالي هم دي او ناکامۍ هم لري. د ده په وینا په پاکستان باید باور نشي او زیاته کړه چې موږ ډیر ژر او په نږدې وخت کې ټاکنې ونه لرو، ځکه کیدای شي چې ونشي. د هغه د مرکې په دې لنډیز کې راغلي چې د نجونو ښوونځي باید ژر تر ژره خلاص شي او په دې برخه کې ځنډ د منلو وړ نه دی. هغه د طالبانو له لوري د سیاسونو د دعوت کمیسیون ته په اشاره انتقاد وکړ او زیاته کړه چې باید داسې مستقل کمیسیون جوړ شوی وای چې نیمایي یې داسې کسان وای چې د مخالفینو هم پرې باور وای. ضعیف پر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې هغوی ځان په ټولیزه توګه باندې بریالي ګڼي او څوک چې پرې انتقاد کوي هغه زندان ته اچول کیږي. طالبانو هغه وخت ځان ډیر تاواني کړ چې د نجونو پر مخ یې ورې ښوونځي وتړل. د طالبانو د پخواني غړي د طالبانو له دې پریکړې سره چې تر شپږم ټولګي لوړې نجونې د زده کړو حق نه لري مخالفت کړی او د زده کړو د دوی بهیر د ژر تر ژره پیلېدو غوښتنه یې کړې ده. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.